السلام علیکم ملګرو، څنګه تاسو پته لرئ چې نړیوال جام ورلد کپ را روان دی. نو په دې ویډیو کې به د هر ټیم د هرې لوبډلې په فاست بولرانو باندې نظر اچو او په دې ویډیو کې به خبره کوو چې په اوس وخت کې د کرکټ په دنیا کې د ټولو نه خطرناک تیز او تجربه کار فاست بولینګ اٹیک جوړه د کوم ملک د کوم هیواد سره ورسره ده. د را روان ورلد کپ لپاره د هر ټیم د هرې لوبډلې فاست بولینګ اٹیک جوړه. نو ټول معلومات درله هم په دې ویډیو کې در کوم. نو ویډیو را تر اخره پورې وګورئ او د نورو کرکټ مینوالو سره ضروري شیر کړئ. نو راځئ چې دا ویډیو شروع کړو. د را روان ICC ون ډے ورلد کپ ټاپ فاست بولینګ اٹیک. نمبر 9 ټیم افغانستان. ملګرو داسې خو افغانستان کرکټ لوبډله د خپل سپین بولینګ اٹیک په وجه باندې په ټوله دنیا کې مشهوره ده. خو افغانستان کرکټ لوبډلې ته داسې فاست بولران ملاو شوي دي چې د غټو غټو ټیمانو سره جنګېدلی شي. د افغانستان کرکټ لوبډلې سره اولنی ورونو کولو والا لیفټ آرم فاست بولر فضل حق فاروقي ورسره دی. افغانستان کرکټ لوبډلې ټول نه خطرناک تکړه او فاست بولر فضل حق فاروقي دی. فضل حق فاروقي د افغانستان کرکټ لوبډلې یو داسې فاست بولر دی چې په اولنی ورونو کې وکټ اخلي. فضل حق فاروقي په فاست بولینګ کې ډېر تجربه لري چې ریورس سوینګ او آوټ اف سوینګ کولی شي. چې د آوټ اف سوینګ او ریورس سوینګ د کولو سره فضل حق فاروقي ډېر غټ غټ بیټسمنان آوټ کوي. د فضل حق فاروقي سره نوین الحق او عظمت الله عمرزی داسې فاست بولران دي چې مخالف بیټینګ لاین ماتولی شي. افغانستان کرکټ لوبډلې ته یو بل فاست بولر آل راونډر میلاو شوی دی، عبدالرحمن چې په 100 او 200 سپیډ سره بولینګ کوي. که عبدالرحمن ته نوره موقع او چانس ورکړی شي نو عبدالرحمن هم د افغانستان یو فاست بولر جوړېدی شي. عبدالرحمن بولینګ سټایل بالکل د تیز او خطرناک فاست بولرانو په شان دی. عبدالرحمن به هم د افغانستان پر روان وخت یو تیز او خطرناک فاست بولر وي. د ورلد کپ نړیوال جام لپاره د افغانستان په فاست بولینګ اٹیک جوړه کې شامل وي فضل حق فاروقي، نوین الحق، عظمت الله عمرزی او فاست بولر عبدالرحمن. نمبر 8 سریلانکا. ملګرو د سریلانکا ټیم سوچ ډېر بدل. سریلانکا کرکټ ټیم د فاست بولرانو نه علاوه په خپل سپین بولینګ اٹیک باندې پورا ډیپینډ کوي. د سریلانکا کرکټ ټیم په فاست بولینګ اٹیک کې به شامل وي تجربه کار فاست بولر لهیرو کومارا. لهیرو کومارا د سریلانکن کرکټ ټیم یو خطرناک او تجربه کار فاست بولر دی. جمیرا او فاست بولر متیشا به د سریلانکا په فاست بولینګ اٹیک کې شامل وي. دا درې د سریلانکا کرکټ ټیم داسې فاست بولران دي چې پر روان ورلد کپ کې تباهکون بولینګ کولی شي. نمبر 1 بنگلاديش. د بنگلاديش په فاست بولینګ اٹیک جوړه کې به شامل وي فاست بولر تسکین احمد، فاست بولر مستفیض الرحمن او حسن محمود. د بنگلاديش کرکټ لوبډلې سره هم خطرناک فاست بولینګ اٹیک ورسره لري چې هر یو ټیم په مشکل کې اچولی شي. نمبر 4 ساوث افریقا. ساوث افریقا کرکټ ټیم هم ډیر خطرناک فاست بولینګ اٹیک لري. د ساوث افریقا په فاست بولینګ اٹیک کې به شامل وي کګیسو رباډا، اینډ نوکیا او لونګینګ انګیډي. دا درې ساوث افریقا کرکټ ټیم داسې خطرناک فاست بولران دي چې په 150 سپیډ کې بولینګ کوي. کګیسو رباډا د ساوث افریقا کرکټ ټیم د فاست بولینګ اٹیک یو داسې فاست بولر دی چې په 1.5 سپیډ سره بولینګ کوي. ساوث افریقا کرکټ ټیم هم خطرناک فاست بولینګ اٹیک لري چې په ایشین کنډیشن کې به تباهکون بولینګ کوي. نمبر 5 نیوزیلند. ملګرو نیوزیلند کرکټ لوبډله هم د دنیا یو خطرناک تیز او فاست بولینګ اٹیک لري. د نیوزیلند کرکټ ټیم په فاست بولینګ اٹیک کې به شامل وي ټیم سودی، ټرینټ بولټ او لوکی پوکسن. د نیوزیلند کرکټ ټیم د درې داسې بولران دي چې د دنیا په خطرناک فاست بولرانو کې حسابيږي. لوکی پوکسن د نیوزیلند کرکټ ټیم یو داسې خطرناک فاست بولر دی چې په 1.5 سپیډ او 1.52 سپیډ کې همیشه لپاره بولینګ کوي. نمبر 4 ټیم انډیا. انډین کرکټ ټیم هم کافي خطرناک او فاست بولینګ اٹیک لري. انډیا په فاست بولینګ اٹیک کې به شامل وي محمد شامی، محمد سراج، عمران ملک او ارشدیپ سنگھ. پر روان ورلد کپ کې به دا څلور فاست بولران د انډیا کرکټ ټیم مین فاست بولران وي. که جسپریت بومرا د ورلد کپ د پاره ټیک شي نو د انډیا بولینګ اٹیک په نور هم مضبوط شي. نمبر 3 انګلند. انګلند کرکټ ټیم هم کافي ډینجرس خطرناک فاست بولینګ اٹیک لري. د انګلند په فاست بولینګ اٹیک کې به شامل وي جوفر آرچر، مارک وډ او سیم کرن. وګورئ د انګلند کرکټ ټیم سره یو خطرناک او کمپلیټ فاست بولینګ اٹیک ورسره دی. سیم کرن، جوفر آرچر او مارک وډ د انګلند کرکټ ټیم داسې خطرناک فاست بولران دي چې په ایشین کنډیشن کې به تباهکون بولینګ کوي. نمبر 2 آسټرالیا. آسټرالیا کرکټ ټیم هم د دنیا ټول نه خطرناک او فاست بولینګ اٹیک لري. د آسټرالیا کرکټ ټیم په فاست بولینګ اٹیک کې به شامل وي جوش هیزلوډ، پیټ کامنز او یارکر ماسټر میچل سٹارک. میچل سٹارک د آسټرالیا کرکټ ټیم یو داسې فاست بولر دی چې د دنیا په 30 ترین فاست بولرانو کې شاملېږي او یارکر ماسټر ورته هم ویلی شي. دین علاوه جوش هیزلوډ او پیټ کامنز هم د دنیا کرکټ خطرناک فاست بولران دي. د آسټرالیا کرکټ ټیم د درې خطرناک فاست بولران کولی شي چې پر روان ورلد کپ کې به تباهکون بولینګ کوي او مخالف بیټینګ لاین به ډېر زر ماتوي. نمبر 1 پاکستان.
ملګرو یو زمانہ و چې د پاکستان کرکټ ټیم سره د دنیا خطرناک فاست بولینګ اٹیک وقار یونس، شعیب اختر او وسیم اکرم داسې خطرناک فاست بولران ورسره وو. اوس د پاکستان کرکټ ټیم سره شاهین افریدي، نسیم شاه او حارث رؤوف داسې خطرناک فاست بولینګ اٹیک ورسره دي. شاهین افریدي په اوس وخت کې د پاکستان د فاست بولینګ اٹیک یو خطرناک او تجربه کار فاست بولر دی. په شاهین افریدي کې دا صلاحیت ته چې شاهین افریدي په اولین اوور کې وکټ اخلي چې مخالف بیټینګ لاین په اولین اوور کې ماتوي. د شاهین افریدي نه علاوه نسیم شاه او حارث رؤوف د پاکستان کرکټ ټیم داسې خطرناک فاست بولران دي چې په 1.5 سپیډ او 1.52 سپیډ کې همیشه لپاره بالینګ کوي. د نه علاوه پاکستان کرکټ ټیم سره ایکسترا 3 نور فاست بولران هم دي چې پرې کې محمد وسیم جونیئر، احسان الله او زمان خان شامل دي. که وګورو نو په اوس وخت کې په ټوله دنیا کې د پاکستان بالینګ اٹیک د ټول نه خطرناک او مضبوط دی. د پاکستان په بالینګ اٹیک کې شاهین افریدي، نسیم شاه، حارث رؤوف، زمان خان، احسان الله، محمد وسیم شامل دي. په اوس وخت کې د پاکستان کرکټ لوبډلې سره 15 شپږ خطرناک او تجربه کار فاست بولران ورسره دي. نو دا به وي د روان ورلد کپ د پاره ټاپ خطرناک فاست بولینګ اٹیک. په دې بالرانو کې تاسو د خوښي او فیورټ بالر کم یو دی په کمنټ سیکشن کې نوم ضروری ولیکئ.